مخکې حدیث کې چې باب کې ذکر شو چې دوه ودونه او موږ تاسو ویلو چې 2 اویا وي زیات ودونه هم وي نو طبعا دا سوچ پیدا کیږي خو سړی په دنیا باندې قیاس کوي د آخرت هم انسان د دنیا په حالاتو چې اوس دومره زور څوک لري چې 2 اویا ودو سره نزدېکت کوي د 100 ودو سره نزدېکت کوي دا طاقت په چا کې وي نو نبی رسول الله په دغه حدیث کې ذکر کیږي چې وای جنتی ته خدای پاک دومره طاقت د جماع ورکوي اول وای عدد کم ذکر کړی معلومیږي 40 یا 50 واره د دنیا د شپې په انداز په دومره وخت کې لکه د دنیا شوارو چې ده په دومره وخت کې به 40 واره یا 50 واره جماع کړی شي چا ورته د انسان په طاقت کې شته نبی رسول الله ورجات کړ چې نه د 100 واره جماع په یوش پکې د 100 واره د جنتی د یو جنتی د دنیا د 100 نفر طاقت د یو جنتی د دنیا د 100 نفر طاقت نبی علیہ السلام د دنیا د 40 جنتیانو نو د 4000 نفر طاقت وکړي اوس د کمزور سړی هم د دنیا د یو جماع طاقت ولري نو اته چې د 100 د دنیا د خلکو طاقت کې موجود شو نو د 100 جماع طاقت کې موجود ده ودونه ډیر خوراکونه پریمانه صحت برابر ځواني برابر نه ستړی شته نه خوب شته جنت کې خوبونه نشته خوندونه دي خوب خو د ستړتیا د وجې نه وي جنت کې ستړتیا نشته نو خوب هم ځکه نشته صرف خوندونه اخیستل دي خو موږ تاسې دنیا کې که ښه خوراک باندې پیښ شو احتیاط کوو چې ډېر وخورو راباندې غمیږي جماع هم اکثر خلک په دنیا کې خواهش وي خو لیکن د مشکلاتو د وجې نه یا اوبه سړې دي یا اوبه نه پیدا کېږي یا غسلخانه نه پیدا کېږي یا د ضعف د بدن لحاظ ورسره بدن ضعیفه کېږي نو زړه غواړي خو خواهشات نه پوره کوي په جنت کې د یو انسان د دنیا د 100 انسانانو باندې خوراک هم کوي چیکاک هم کوي خو نه معدې خرابېږي نه لیټرینو ته ضرورت شته ولې قضای حاجت نشته هلته هلته جوابچي ته ضرورت نه پیدا کېږي چې د 100 نفرو باندې خوراک وکړي بس عزم شوه داسې خوشبویي به د دغه نه راپورته کېږي لکه مشک په شکل باندې چې څومره شربت چکي شراب چکي شودي چکي اوبه چکي زنجبیل چکي سرسبیل چکي دلته د بولو د لارې نه وځي هلته به بدن خولې کېږي خولې به یې د مشکو غوندې بهځي چې جماع کوي جماع کې هلته مني نشته ککړېدن نشته غسلونه نشته دا نشته چې اوس زه به بیا څنګه غسل کوم چیرې به یې کوم بدن ضعیفه کېده صرف خوند اخیستل دي او پیغلې دي چې 100 وارې جماع ورسره کوي هر وارې به نوې پیغلې ابکارت ځایله کېږي نه نو جنتیان دومره طاقت لري چې دومره ودو سره نزدېکت وکړي نبی علیه السلام یې او د 100 وارې جماع طاقت په یوه شپه کې د دنیا د یوې شپې په انداز په دومره وخت کې د 100 وارې جماع کولو طاقت لري مخکې حدیث کې چې باب کې ذکر شو چې